د انسان د بدبختی سلور علامت خدا نه خواسته که بچری تاسو کې دا سلور علامت وي یو علامت وي نو یاد وساتئ دا د دې علامتونو خپل ځان بچ کړئ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار ارشاد فرمایي چې په کوم انسان کې دا سلور علامت وي نو دا انسان بدبخت دی دا علامت د بدبختی علامت دی نو پدې کې دا کم علامت لري سلور نو پدې کې اولنې علامت دغه دی چې د کوم انسان سترګې وچ شي یعنی د کوم انسان په سترګو کې وښ کنه راځي نو ته پوه شې چې دا انسان بدبخت دی ځکه چې یو انسان زړه سخت شي یو انسان دې حد ته ورسي چې هغه باندې څه قسم له حالات اثر نه کوي دا مخې ته سم کیږي هغه ته اثر نه کیږي الله رب العزت مخې ته هغه خپل وښ کنه توي نو پوه شه چې دا انسان بدبخت دی دا د بدبختی علامت دی بلکې په دنیا کې دا انسان صرف یو قطره د سترګو نه د وښ توي کی نو په دې باندې د جهنم اور مړی یو قطره لیکن د قیامت پر ورځ باندې با کچري د پوره زمکا د وښ نه ډکه کی لمده کی لیکن هغه بیا څه فائدہ نه ورکي بهرحال پکار دارا چې الله رب ته منګه ګړګړاویږو او الله رب ته واړو الله رب ته جاړو خپل سترګو نه دا وښ توي نو کچري زمنګ تاسو سترګې نه وښ نه تويږي نو دا یاد وساتئ دا انسان بدبخت دی دا د بدبختی علامت دی دویم انسان چې د کوم انسان زړه سخت وي یعنی چې کوم انسان زړه سخت شي نو ته پوه شه چې دا انسان په بدبختی کې مبتلا دی دا انسان بعض علما دا فرمایي چې کوم انسان زړه سخت شي نو په د باندې د الله رب ډیر سخت عذاب دی د الله رب په عذاب کې مبتلا وي چې د کوم انسان زړه سخت نو نرم دل انسان چې کوم دی د الله رب ته وخت او چې کوم انسان زړه سخت شي ظاهر خبر دا زړه ولې سخت کیږي چې کله انسان ګناهونه کوي حدیث شریف کې راځي چې انسان یو ځل ګناو کوي د پزړه باندې یو تور ټکه ولګي بل ګناو کوي بیا په ټکه ولګي دا شان دي دا پورا زړه چې کوم دی د تور شي بیا په دې باندې مهر ولګي بیا په دې باندې سږي سملا چې کوم بیانات دي څه قسم له حالات په د باندې بیا اثر نه کوي د ځل بیا وحشي شي ګټه تی جوړ شي نو چې کوم انسان زړه سخت وي نو دام د بدبختی علامت ده دو علامت دریم علامت چې کوم کس غټ امیدونه ساتي لګیا وي په دنیا کې غټ امیدونه ساتي پته وته نه چې زما چې کوم کپن نه دنیا ته راغله د هغې نه باوجود چې کوم د غټ امیدونه ساتي لګیا وي او په دنیا کې مشغول وي نو چې کوم انسان غټ امیدونه چې کوم د دنیا نه ساتي لګیا وي خپل اخرت هیر کړی وي نو دا انسانوم بدبخت دی دا سي انسان چې کوم غټ امیدونه ساتي لګیا وي په دنیا کې نو دا انسان چې کوم دی د په بدبختی کې مبتلا دی کچري خدا نه خواسته منګه تاسو کې داسې کس موجود وي چې هغه غټ امیدونه ساتي پکاردار چې د دنیا نه غټ امیدونه نه ساتي بلکې خپل د آخرت تیاری او ظاهر خبره ده امید خو هغه سره ساتل شي چې هغه خپل د ژوندۍ پته وي چې هر زما ژوندۍ دومره ده لیکن انسان خو دغه انسان نه چې د خپل د یو سکند پته نه لګي چې زب یو سکند ژوندۍ یا ژوندۍ نه تاسو ته مثال درکړم چې ډیر خلک بداسي موجودي چې اوس په کپن چې کوم دي دکانونو ته راخلي لیکن هغه بغټ امیدونه ساتي چې هر زما دا کوم زما هغه کوم زما دغه کوم بیا بداو کوم نو دا غټ امیدونه چې کوم انسان ساتي نو دا د دې انسان د بدبختی علامت ده سلورم د دنیا حرص هغه کس چې د دنیا په حرص کې مبتلا شي نو دا د بدبختی علامت ده دنیا کماول دا سبا د خبره نه ده دنیا کماول بلکې دا حلال رزق کماول دا عبادت ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تجارت کوي خپل بچو لپاره چې کوم دي لګیاوي دنیا ګټي نو پدې کې څه عیب نشته لیکن دا دنیا سره بیا حرص ساتل خپل پزړه کې ولزې ورکول خپل یو مقصد جوړول نو د مسلمان مقصد دنیا نه دی بلکې چې څومره ته میلاو شي په دې باندې د الله حمد شکر ادا کړئ لئن شکرتم لازیدنکم چې الله حضرت فرمایي چې زما په نعمتونو باندې شکر ادا کړئ نو زما نور اضافه کوم نو بهرحال چې کوم انسان د دنیا حرص راوالي بدقسمتي دغه ده چې نن سبا هر یو انسان د دنیا په حرص کې مبتلا دی خپل آخرت یې کړل چې مربا د دنیا نه بزو آخرت یې کړل په دې دنیا کې لګیا د جګم دې ک لاګو روپې سره دی چې دوه شوي چې لس شوي چې لس شوي دی چې کروڑ شوي
چې کروڑ شي دوی چې 15 کروڑ شي چې کروڑپتی شو نه دوی چې اربپتی شوي چې اربپتی نه دوی کربپتی شوي یعنی حرس په دنیا کې د انسان نو کوم انسان د دنیا حرس ساتي نو دا انسان بدبخت دی دا علامت چې کوم دی دا د بدبختی علامت دی چې کوم انسان د دنیا په حرس کې مبتلا وي نو دا سلور شیزونه سلور علامات تاسو ته خو چې کوم انسان کې دا وي نو دا انسان د بدبختی علامت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو د دې علاماتونو ساتي او الله رب عزت موږ تاسو لا د مرګ نمخ کې د مرګ تیاری کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته